د دې پیښې نه 3 کاله وروسته ابوالحسن لومړنی مسلمان و چې د سوداګرۍ او اسلام د تبلیغ جذبې دغه لارې پرتې جزیرې ته راوست. د څو هفتو سفر نه وروسته یو سهار ابوالحسن او ملګرو د سرندیب سمسور او ښکلی ساحل ولید. بندر ته نږدې نارینه، ښځې او ماشومان په وړو کښتیو کې سپاره شول او د ابوالحسن استقبال ته ورغله. په یوه کښتۍ کې ابوالحسن د جزیرې د نورو پوستو او نیمبربنډو ښځو په منځ کې یو بل څوک هم ولیدل. د هغه رنګ سور او سپینو، د جزیرې له اوسیدونکو سره یې توپیر درلود. هغې د نورو کښتیو نه وړاندې لوی د سوداګرۍ کښتۍ ته د رسېدو په خاطر په 2 د مضبوطو مټو خوندانو پر وهونکو پټکې کولې او بیا د دوی کښتۍ تر ټولو د مخه د لوی جاز سره ولګېده. نجلۍ ابوالحسن ته وکتل خو هغه ترې مخ راواړوه. د ملګرو هم نیمبربنډې ښځې ښې ونه ایسېدې. ټولو مخونه بل خواته واړول. ښایسته نجونو دغه بې پروایي خپل توهین وباله او په محلي ژبه یې سره څه وویل. یو ځل ناڅاپه لاندې په اوبو کې غوغا شوه چې د دوی ورته پام شو، خو همغې ښکلې نجلۍ په اوبو کې غوټې وهلې او د کښتۍ په لوري د چغو او فریادونو سره سره چا پروا ونه کړه. ابوالحسن لومړی اوبو ته زینه راوغورځوله، خو چې ولیدل نجلۍ د ډوبېدو په خطر کې ده نو یې له جامو سره اوبو ته ځان ور وغورځاوه، خو نجلۍ ډوبه شوه. په دې وخت کې نورې کښتۍ هم لویې سوداګرې کښتۍ ته را رسېدلې وې او د کړس سندو خنداګانو توپانو. ابوالحسن 3 ځلې په اوبو کې غوټې ووهلې، خو مایوس شو او د رسۍ په زینه یې پښه کېښوده. غوښتلې چې کښتۍ ته پورته شي چې یو ملګري وویل هغه د کښتۍ هغه بلې خواته ده، ډوبېږي لکه چې کوم خطرناک کب نیولې ده. کوربه خلکو، ښځو او نارینهو بیا په کړس کړس وخندل. ابوالحسن په دې ونه پوهېده چې نجلۍ د کښتۍ بل اړخ ته څه ډول تېره شوه. ابوالحسن حیرانۍ او اندېښنې پسې واخیست او بیا یې غوټه وواله. د کښتۍ په تل کې بلې خواته تېر شو. هلته هېڅوک هم ونه لیدل. هماغه ملګري له پاسه ورته وویل لکه چې هغه ډوبه شوه، نهنګ وخوړه. ابوالحسن مایوس شو او بیرته د کښتۍ بلې ډډې ته راغی. بیا هم خلکو په کړس کړس خندل. دا ځل د ملګرو هم وخندل او یو عرب ورته وویل راځه راځه، هغه تر تا ښه لامبوزه نه ده. ابوالحسن لږ پیکه غوندې شو. یوه پښه یې په زینه کېښوده چې چا له بلې پښې ونیوه او په اوبو کې ولوېد. هغه چې بیرته سنبال شو، یوه او بله خوا یې وکتل، نجلۍ په زینه وختله او کښتۍ ته کوزه شوه. ابوالحسن چې د کښتۍ غولي ته ور وښود، نجلۍ په خندا وه او د ملګري پریشانه. بیا یې دته په عربي وویل ستا په لمدېدو خفه شوم. کله چې دوی د نجلۍ له خولې عربي الفاظ واورېدل، د ټولو سترګې د هغه په څېره میخ پاتې شوې. ابوالحسن ترې وپوښتل ته عربه یې؟ نجلۍ یوې خواته سر ټیټ کړ او د سر ویښتان یې ونښتېدل. ځواب یې ورکړ هو زه عربه یم، ډېره موده وشوه چې موږ د عربو د کښتیو په انتظار وو. موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو، تاسې څه شی راوړي دي؟ ابوالحسن او ملګرو یې عربي نجلۍ په داسې جامه کې نه شوی لیدی او ټولو په پریشانۍ یو بل ته وکتل. نجلۍ چې جواب وانه ورېد، بیا یې وویل زه له تاسو نه پوښتم څه مو راوړي دي؟ تاسو ولې حیران یاست؟ آیا د عربي نجونو لامبو نه ده زده؟ تاسو په څه چورتونو کې ډوب یاست؟ ښه ده، زه یې پخپله ګورم. ابوالحسن وویل ودرېږه، موږ اسان راوستلي دي، زه یې پخپله درښیم. خو زه حیران په دې یم چې د دې جزیرې عرب تر اوسه پورې د عربو د جاهلیت تر ژوند هم بد ژوند لري. آیا تاسو ته چا د انسانانو جامې او له نارینهو نه حیا او پرده کول نه دي درښودلي؟ د نجلۍ څېره له غوسې نه سره وخوټېده او ویې ویل آیا دا د انسانانو جامه نه ده؟ بالکل نه، داسې ښکاري چې تر اوسه پورې ستاسو کور ته د اسلام روښنایي نه ده رارسېدلې. دا یې وویل او ابوالحسن خپله چپنه د نجلۍ په اوږو ور واچوله او ویې ویل ته اوس زموږ د کښتۍ مالونه کتلی شي. نجلۍ د ابوالحسن تر خبرو د ده د څېرې نه زیاته تر تاثیر لاندې راغله او خپلې لوڅې مټې او پنډه یې په چپنه کې پټ کړل. ابوالحسن 50 عربي اسونه راوستي وو. نجلۍ یو پر بل پسې ټول وکتل او بیا یې د یوه اس په ګېډه لاس را تیر کړ او ویې ویل زه دا اس اخلم، بیه یې څومره ده؟ ابوالحسن ورته وویل تر اوسه په تا کې د عربو یوه ځانګړتیا پاتې ده، همدغه اس په دې ټولو کې غوره دی،
خو نه ته د دې بیه ورکولی شي او نه ښځې په دې سپرېدلی شي. دغه اس چې څومره ښکلی او تیز دی هومره باغي او سرشوخه دی. نجلۍ وموسکل او ویې ویل خیر دی وبه یې ګورو. تاسو کښتۍ ولې دومره لرې درولې ده؟ ابوالحسن ورته وویل زه د دې هیواد د واکمنو اجازه ضروري بولم. نجلۍ ورته وویل د سرندیب راجا له ډېرې مودې راهیسې د عربو د قافلې په انتظار دی. کښتۍ د بندر غاړې ته بوځئ. دا دی د سمندري قواو مشر هم په خپله راورسېد. د لیب سنګ له عبدالشم سره د نږدې ناستې ولاړې له امله په عربي ژبه لږ او ډېر پوهېدو. هغه چې کښتۍ ته راوخت په عربي یې له سوداګرو نه پوښتنه وکړه تاسو کښتۍ ولې دومره لرې درولې ده؟ د ابوالحسن پر ځای نجلۍ ځواب ورکړ دوی فکر کوي چې د راجا اجازه ضروري ده. د لیب سنګ وویل راجا چې تاسو وویني ډېر به خوښ شي. نجلۍ وویل زه ځم خو دا په پام کې لرئ چې هغه سپین اس زما دی او زه به د هغه پوره بیه درکوم. دا یې وویل بیا یې چپنه وغورځوله او په منډه یې د سمندر اوبو ته ځان ور وغورځاوه.